بسم الله الرحمن الرحیم. یو څو ملګرو پوښتنه کړې وه چې ویب سایټ څه شی دی، ویب سایټ څوک جوړوي، ویب سایټ له کوم ځای نه مونږ ترلاسه کوو یا له کوم ځای نه یې ګورو. دا چې مونږ کله یو آر ایل په ایډرس بار کې ووهو یا یو ویب سایټ خلاصوو، دا له کوم ځای نه مونږ ته راځي. پوښتنه یې کړې وه چې د دې په اړه که چېرته مونږ ته تفصیل راکړي یا څه ناڅه تشریح راکړي. نو هغه ورور ته هم ځواب ورکوم او تاسو ته هم وایم ځکه چې زیاتره خلک په دې نه پوهېږي چې ویب سایټ خپله څه شی دی، ویب سایټ چیرته سټور کیږي، ویب سایټ څوک جوړوي، ویب سایټ ګټې څه شی دي. نو د دې ویډیو کې درته دغه ټولې پوښتنې چې کومې دي ستاسې یا نه پوهېږئ ورباندې انشاءالله تاسو ته به زه ځوابوم. ښه، تر ټولو لومړۍ پوښتنه چې باید ځواب شي هغه دا دی چې ویب سایټ خپله څه شی دی. مونږ داسې وایو چې ویب سایټ د ویب پیجز مجموعه ده، یعنی ډېرې زیاتې صفحې چې کله یو ځای شي سره یو ویب سایټ جوړوي. اوس خپله ویب پیج څه شی دی یا یوه صفحه څه شی ده، دا دې ته موږ الکترونیک ډاکومنټ ویلی شو. یعنی هغه صفحه یا هغه لیکل یا هغه ویډیو یا هغه تصویرونه چې کوم په انټرنیټ باندې پراته دي یا موږ آنلاین اکسس کوو، هغې ته الکترونیک ډاکومنټ یا الکترونیک پیج ویل کېږي. نو الکترونیک په دې خاطر ورته ویل کېږي که چېرته موږ سره انټرنیټ نه وي نو موږ نشو کولی چې هغه انفارمیشن یا هغه پیجز موږ اکسس کړو. نو موږ وایو چې ویب سایټ د ویب پیجز مجموعه ده، یعنی ډېر زیات ویب پیجز چې کله سره یو ځای شول نو یو ویب سایټ جوړوي. ویب سایټ یو شخص هم ځان ته جوړولی شي یا یو اداره. په نورو هیوادونو کې اکثره ادارات یا اکثره کاروبارونه چې کوم دي یا واړه دي لوی دي، هغوی ځان لپاره حتما یو ویب سایټ جوړ کړی. بیل ګیټس یو خبره هم کوي که چیرته یو کاروبار ویب سایټ ونه لري یعنی په انټرنیټ کې کومه برخه ونه لري نو هغه د مخکې نشي تللی. نو ویب سایټ یو داسې مهم شی دی چې که چیرته یو څوک وغواړي د ادارې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي او په انټرنیټ کې ویب سایټ ونه لري یعنی ویب سایټ کوم د هغې نوم باندې نه وي، دا ډېر مشکله ده خلکو ته چې د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړي. یا همدارنګه آنلاین پراډکټ چې کله یو څوک خرڅوي نو کولی شي په آنلاین ډول باندې یو څوک وګوري، د هغې پرایس وګوري او ډېر په اسانۍ سره هغه پراډکټ خرڅ شي. یعنې همداسې پرسنل ویب سایټ هم شته ده، د اداراتو لپاره هم جوړېږي. هغه که هر قسمه ادارات وي، ای کامرس تاسې امازون وګورئ، علی بابا وګورئ یا نور داسې مختلفه کمپنۍ چې کوم دي هغه آنلاین سیلینګ کوي، نو خلک هغه پرچیز کوي د کریډټ کارت په واسطه باندې. همداسې نورې طریقې شته دي چې د هغې په واسطه باندې هغه پروډکټ اخلي خلک. دغه ویب سایټس مونږ د براوزر په واسطه باندې ترلاسه کوو. براوزر خپله یو پروګرام دی. دغه پروګرام که چېرته ستاسې په کمپیوټر کې انسټال نه وي نو تاسې نشئ کولی چې یو ویب سایټ که هغه هر قسمه ویب سایټ ده، که د یو شخص دی که د ادارې دی، تاسې نشئ کولی ترلاسه کوئ. نو تر ټولو لومړی باید تاسې په خپل کمپیوټر کې براوزر انسټال کړئ. براوزر به تاسې پېژنئ چې هغه مختلفه قسم براوزر مونږ لرو چې ګوګل کروم دی، موزیلا فایرفاکس ورته وایي، اوپیرا، همداسې نور مختلفه قسمه براوزر دی چې د هغې په واسطه مونږ کولی شو چې مختلفه ویب سایټ اکسس کو یا ترلاسه کو. ګورئ فیسبوک هم خپله یو ویب سایټ دی. زموږ خلک اکثره داسې فکر کوي چې فیسبوک انټرنیټ دی، یعنی انټرنیټ یوازې فیسبوک دی، خو داسې نه ده. فیسبوک هم خپله د انټرنیټ یو برخه یا یو ویب سایټ دی. کله چې مونږ په ګوګل کې یا همدارنګه په ایډرس بار کې مونږ www.facebook.com وهو نو هغه ویب سایټ مونږ ته خلاصېږي. په هغه کې مونږ خپل ځان ته آی ډي جوړو، بیا چې کله آی ډي جوړه شو مونږ لاګین کوو، مونږ د هغې نه استفاده کوو. همدارنګه نورې ډېر زیاتې سوشل میډیاز دي چې د هغې نه مونږ کولی شو چې اکاونټ پکې جوړ کړو او موږ ورنه استفاده وکړو. همداسې هر اداره یا هر شخص په نورو هیوادونو کې د ځان لپاره د اداراتو هغوی ویب سایټ لري، په هغه کې مختلف معلومات وي، پیجز وي پکې، اباوټ، کنټاکټ، یعنې تاسې د هغې په واسطه باندې کولی شئ چې ورسره اړیکه ونیسئ یا د اړیکې معلومات چې کوم دي، شمیرې شوي، ایمیل شي، نور مسایل. نو دا ټول په هماغه ویب سایټ کې سټور وي. د هغوی تصویرونه شو، د هغوی ویډیو شول، همدارنګه د کوم د ادارې په اړه یا د هغه شخص په اړه چې کوم معلومات دي هغه ټول په ویب سایټ کې سټور وي. بله مهمه پوښتنه دا چې ویب سایټس په کوم ځای کې موجود وي چې مونږ هغه ترلاسه کوو. یعنی کله چې مونږ په ایډرس بار کې یو آر ایل لیکو، یونیفارم ریسورس لوکیټر، کله چې مونږ دا لیکو یعنی د یو ویب سایټ ایډرس لیکو، هغه مونږ ته راخلاصېږي دا په کوم ځای کې موجود وي. ګورئ کله چې یو ویب سایټ جوړېږي
یو هغه پروګرامر جوړي یا ویب ډیولپر هغه ویب سایټ جوړي د ادارې لپاره شخص لپاره نور مختلف کارونه یعنی هر قسمه کاروبار لپاره ویب ډیولپر ویب سایټ جوړي کله چې ویب سایټ تکمیل کو ویب سایټ جوړ ک د هغې لپاره ډومین اخیستل کیږي ډومین اوس خپل هغه نوم دی هغه اډرس د کوم پاسته چې تاسو هغه ویب سایټ ترلاسه کوئ ګورئ ډومین خپل یو آی پی ده د هر یو ویب سایټ لپاره یو آی پی وي چې هغه آی پی مونږه ډومین ته اړولې د اسانتیا په خاطر باندې چې هر څوک یو کولی شي چې زده کړي نو هغه اډرس یا هغه ډومین اخیستل کیږي مختلفه ډومین دي مختلفه قیمتونه دي کمپنیانې دي ویب هوسټینګ کمپنیز ورته ویل کیږي هغوی هغه ډومین هم خرڅوي ورسره څنګ کې هوسټینګ څه شی دی آنلاین سپیس ده مختلفه کمپنیانې دي په لندن کې په نورو هیوادونو کې مختلفه کمپنیز دي په افغانستان کې هم اوس دغه هوسټینګ کمپنیز راغلي دي چې دوی څه شی کوي سرور لګېدلی وي هغه 24 ساعته د انټرنیټ سره وصل وي هغه کوم ویب سایټ چې تاسو جوړ کړی دی یو کوم پروګرامر یا ویب ډیولپر چې جوړ کړی دی هغه کمپنۍ ته ورکوي چې دغه زما ویب سایټ دی نو تی ځان سره سټور کا تر څو پورې چې خلک وشي کولی د له دې نه استفاده وکړي خلک یې وګوري هغه ویب سایټ اخیستل کېږي په سرور کې سټور کېږي همدارنګه هغه ډومین چې کوم اخیستل شوی ده هغه له دې سره وصل وي نو هر کله چې یو څوک په یو آر ایل برخه کې هغه اډرس ورکوي نو هغه ویب سایټ ورته په مستقیم ډول باندې راخلاصېږي خیر دا و د ویب سایټ په اړه باندې ځینې معلومات چې ملګرو هم غوښتنه کړې وه او کیدای شي ستاسې هم پوښتنې پکې ځواب شوي وي خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې لپاره ګټوره اوسي دغه ویډیو له نورو سره هم شریک کړئ بله مهمه خبره چې د یولر نه آنلاین زده کړې پلیټفارم جوړیږي نو که چیرته تاسو غواړئ د هغې د کورسونو په اړه تر ټولو لومړی تاسو خبر ترلاسه کړئ ویب سایټ ته لاړ شئ او په هغې ځای کې خپل ځان ثبت کړئ تر څو پورې چې تاسو وشئ کولی د یولر نه د جوړېدو همدارنګه د کورسونو په اړه تر ټولو لومړی خبر ترلاسه کړئ که هره پوښتنه لرئ کوشش وکړئ په کومنټ کې ما ته ذکر کړئ انشاءالله زه تاسو ته د هغې ځواب په کومنټ کې درکوم یا که چېرته موضوع اوږده وي انشاءالله تاسو ته د هماغې موضوع مطابق ویډیو جوړوم تاسو ته پکې ځواب درکوم نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ الله مو مل شه